ښه که زه تاسو دا سوال وکړم چې ولې دا عمره کوونکي او حج کوونکي دا جامې ټولې لرې کړي او دا دوه کپړې اچي چې آخرت ورته رایاد شي بارک الله فیک چې آخرت ورته رایاد شي ګوره په دې حج کې باچیان هم حج له راځي غریبانان هم راځي تاجران هم راځي ټول خلک راځي تور سپین ټول پکې ولاړي او ټول په یو شکل کې ولاړي ټولو دغه دوه جوړې اچولي دوه کپړې اچولي بس نور سره هېڅ هم نه که د پوج یو مشر پکې ولاړ دی د پولیسو یو مشر ولاړ دی هغه پکې هم دغه دوه اچولي نه ورته هغه شټارونه نه ورته هغه تاجونه هېڅ ورته هم نه دلیل دی په دې باندې چې ای انسانه هغه ورځ رایاده کړه چې کله به الله ته ودرېږي او هېڅ به درسره نه وي د دنیوي څه چې دي دا به دې ټول پرېښودي او صرف به درسره عملي نو د دې دپاره حاجي او عمره کوونکې هغه د ګنډلی شوي جامې په هغه باندې منع دي هغه به د دوه جوړې د دوه کپړې به اچوي